وروستی مورچل څلورویشتمه برخه د وروستي مورچل د خپرونې درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا د یو ځل بیا د وروستي مورچل خپرونه پیل شوه. د خپرونې کوربه مو زه هاشم یم. درنو اوریدونکو په دې هیله چې د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړئ. قدرمن اوریدونکو په تیر خپرونه کې مو تر دې ځای اوریدلی و چې محلب وخندل او بیا یې جدي وویل خو ته پوهیږې چې زه خلیفه ته وفادار یم. قاسم جګ شو ویل ما ټوکې کولې ښه ده زه نو ولاړم تاسو سهار ته د راتلو وعده په یاد لرئ. محلب ورته وویل زه به خامخا درشم. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خپرونه کې دا اورو طاهر د ماښام له لمانځه وروسته لاس پورته کړل او دعا یې کوله چې پیردار راغی د ډوډۍ لوښی یې کېښود او بیرته ولاړ. له تېرو 2 ورځو را په دې خوا د هغه صحت ښه نه و ځکه خو یې د دعا نه وروسته هم ډوډۍ ته پام ونه کړ. لږ ځنډ په کوټه کې له قدم وهلو وروسته یې دیوال ته تکیه وکړه او کېناست. بیا یې څه فکر وکړ جګ شو او د کوټې بلې خواته یې پر وحیدالدین ورغږ کړ. نن ته نه راځې؟ هغه ځواب ورکړ اوس درځم. طاهر لږ ځنډ د هغه په انتظار قدم وواهه. بیا د ماسخوتن په لمانځه ودرېد. وحیدالدین چې د کوټې ته ورغی پوښتنه یې وکړه اوس څنګه یې؟ د طاهر ځواب چې وانه ورید ورنږدې شو او یې ویل ته لمونځ ادا کوې؟ هغه لږ ځنډ ورسره ناست و. بیا یې ناڅاپه وویل ستا په کوټه کې د پنیر بوی دی. طاهر د سنتو د ادا کولو نه وروسته هغه ته وکتل. وحیدالدین بیا په زوره پزه کش کړه او ویل زه حیران یم چې نن د پنیر بوی را باندې لګېږي. طاهر ځواب ورکړ زما د بویولو حس نن کار نه کوي. د دروازې سره زما خوراک دی که پنیر پکې وي خوړلی یې شي. وحیدالدین بیا په زوره زوره د پزې کشولو سره وویل غوښه هم شته. زه چې له کومې ورځې راهیسې دلته راغلی یم ظالمانو یوازې په 2 اخترونو کې غوښه رالېږلې وه. د پنیر خو مې تر اوسه کله تصور هم نه دی کړی. زما پر خبره باور وکړه په پیردارانو کې خامخا ستا کوم خواخوږی شته. زه د غوښې او پنیر هیله نه لرم خو په داسې وختونو کې دوستان یادول ضروري دي. اوف ته لا لمونځ کوې؟ طاهر سلام وګرځاوه او ویې ویل ته هغه خواړه ولې نه خورې؟ که پنیر پکې وي ټول یې ستا، که غوښه وي نیمایي یې ته وخوره او که سړه ډوډۍ وي نو ټوله به ته وخورې. په خدای سوګند ماته د بویولو حس دوکه نه راکوي. دا یې وویل او لوښی راواخیست او طاهر ته نږدې کېناست. الله جل جلاله دې ستا خواخوږي ته خبر ورکړي غوښه هم شته او پنیر هم او ډوډۍ هم غوړه ده. طاهر وویل زما انتظار مه کوه زه چې لمونځ بشپړ کړم بیا به در شریک شم. وحیدالدین وویل صحیح ده په ډاډه زړه دې لمونځ کوه ډوډۍ زموږ له ضرورت نه زیاته ده. زه یې له پنیر نه پیلوم خو ستا برخه به پرېږدم. هغه نومړی ژووله او له ځانه سره یې ویل دا به د کوم سخي سړي کار وي. په خدای سوګند که زه له بنده خلاص شوم او صدر اعظم شم د بغداد ټول سخیان به د بندیخانې ساتونکي کړم او دا امر به ورته کوم چې بې ګناه بندیانو ته 2 وخته غوښې او پنیر ورکوي. نه بلکې شیدې شات او میوه هم. زه به د سرکاري باغونو ټولې میوې د بندیانو لپاره وقف کړم. طاهر لمونځ پای ته ورساوه او د دعا لپاره یې لاس اوچت کړ چې د وحیدالدین د زامو غږ ډېر پرې بد ولګېد. ناڅاپه د غږ بیا چوپ شو او څو شېبې وروسته هغه په زحمت وویل طاهره ډوډۍ ته لاس ور نه وړې زهر پکې دی زهر. طاهر ورخطا شو ورته یې وکتل. هغه پر ځمکه ولوېده او په ترپکو یې پیل وکړ. طاهر وویل دوسته الله پامان. وحیدالدین احساس کړ چې څوک یې په مضبوطو لاسونو مرۍ ورخپه کوي. څو ځلې له اړخ په اړخه وختو وروسته هغه لاسونه پر غولي تکیه کړل او سر یې اوچت کړ او بیا یې په زوره په ځمکه وواهه. طاهر د هغه مټۍ ونیوه او سر یې په خپله غېږه کې ونیوه. ناڅاپه یې د وجود ټول رګونه ساړه شول او هغه د څو سلګیو نه وروسته ساه ورکړه. طاهر هغه سړي ته ورته و چې ناڅاپه د فلج حمله پرې وشي. هغه په خپل ژوند کې دومره نه و بیرېدلی. څو شېبې یې د وحیدالدین سر په غېږ کې و او بې حرکته ناست و. ورو ورو یې د زړه ټکانونه بېرته پر ځای شول. له ویرې درېدلې سترګې وخوځېدې. یوه او بله خوا یې وکتل. په لاسو کې حرکت پیدا شو. وحیدالدین یې وخوځاوه او غږ یې پرې کاوه. بیا یې په زړه کې ویل ته مړ شوی یې دا ډوډۍ ستا لپاره راغلې وه او اوس
یو خیال یې د برېښنا په څیر په ذهن کې ور وګرځېد او له دې سره یې ساه ګړندۍ شوه. زړه یې په درزا شو، په غوږونو کې یې کړنګهار شو، لاس او پښې یې ورپسې مړه شول. له دروازې نه بهر یې په زینو کې د خلکو د پښو غږ واورېد او د سترګو په رپ کې د ټول حواس بیرته را پر ځای شول. د وحید الدین مړی یې په اوږه کړله، همغه سوري ته یې ورننویست او د پاسه یې تختې پرې کېښودې. د پښو غږونه نور هم را نږدې شول. هغه زر د خوراک د لوښو تر څنګ پړ مخې پرېوت. خلک د دروازې سره ودرېدل او له لږ ځنډ یې خبرې سره کولې. بیا چا په زوره دروازه وټکوله او بیا په کلب کې کیلي وڅرخېده او د دروازې د زنځیر د خلاصېدو غږ اوچت شو. د دروازې د خلاصېدو او د غږ له اورېدو سره طاهر سترګې پټې کړې او ساه یې ونیوه. محلب د زندان څارونکی او د ښار ناظم د 5 تنو سپاهیانو سره دننه ورغلل. د یوه سپاهي په لاس کې مشال و. د طاهر پر بدن د یوې نغتې له ګذر نه وروسته محلب وویل: ودې لیدل؟ تا ویل چې لږ نور انتظار هم وکړئ. د دې زهرو یو څاڅکی د یوه پیل د وژلو لپاره بس دی. لږ مشال را ټیټ کړه، زه وګورم چې د څه شی خوړلی دی. سپاهي مشال ټیټ کړ او محلب وویل: وګورئ، ما درته ویل چې دغه وحشي به لومړی پنیر خوري او له نیمایي نه زیاتې خوړلې دي. داسې معلومیږي چې له ژوولو پرته یې تیر کړي دي. د دې یوه مړۍ هم بس وه. دا نور پنیر د سره واخله، سبا ته به د وحید الدین میلمستیا وي. راځئ چې زما دلته نفس یې سارېږي. نور کار سنبالول د سپاهیانو کار دی. وګورئ، له مړي سره ډبرې خامخا وتړئ، خو دومره درنې نه وي چې ځای پر ځای ډوب شي او سبا ته یې کبنیونکې راوباسي. داسې ډبرې ورسره وتړئ چې مړی یوازې د اوبو پر سر معلوم نشي، خو اوبه یې ورسره یوسي. د زندان مسؤل وویل: ته غم مه کوه، دوی د دې په څېر په لسګونو مړي خوندي کړي دي. دا زما خاص کسان دي. محلب څو د سرو زرو سکې راویستلې، پر سپاهیانو یې وویشلې او ویې ویل: دا ستاسو بخشش دی. محلب د ښار ناظم او د زندان څارونکي ولاړل. سپاهیانو طاهر راکش کړ، بهر ته یې راویست او پر اوږه یې راواړاوه. روان شول. د سیند غاړې ته چې ورسېدل، دی یې کښتۍ ته وغورځاوه. د طاهر ملا کلکه ولګېده، خو له خولې غږ ونه خوت. 3 تنه سپاهیان بیرته روان شول او 2 تنو یې کښتۍ اوبو ته ورټېل وهله او پکې سپاره شول. یو سپاهي وویل: ته د ده پر ملا ډبره وتړه، زه به پارو وهم. دوهم یې ځواب ورکړ: ته ټول بد کارونه پر ما کوې، اوس له ده سره نور څه بد کېدای شي. نن ته دا کار وکړه، سبا ته به یې زه وکړم. سبا ته به هم موږ 2 اشرفۍ اخلو. الله دې وکړي چې د بهرنیو چارو وزیر پر څو نورو کسان هم خپل زهر وازموي. خو آشنا، په دې کار چې وزیر د ښار ناظم او د زندان څارونکي څومره شی ترلاسه کوي، د هغو زرمه برخه هم موږ ته نه راکوي. پر کښتۍ ټول ضروري شیان موجود وو. یو سپاهي د طاهر تر ملا رسۍ راتاو کړه او یوه ډبره یې پرې وتړله. یوه ګرداب ته چې ورسېدل، دواړو طاهر له راسو او پښو ونیوه او رو یې په اوبو کې ور وغورځاوه. طاهر تر لږ ځنډه ساه نیولی وه او د اوبو څپو ورسره یووړ. بالاخره یې د اوبو سر ته د راپورته کېدو هڅه وکړه. ډبره یې پر ملا پخوا هم مضبوطه تړلې وه چې د لمدېدو سره د رسۍ غوټۍ نورې هم کلکې شوې. بیا هم هغه احساس کړه چې دی د ډبرې وزن ورسره اخیستی او لامبو وهلی شي. تر څو کښتۍ ښه لرې نه وتلې، تر هغو یوازې د ساه ایستلو لپاره سر له اوبو راویست. هغه څو ځلې د ملا د بار نه د ځان خلاصولو هڅه وکړه، خو د بري پر ځای یې څو غوټې وخوړې. له جامو سره یو ځای په اوبو کې لامبو ورته ګرانه وه او داسې احساس کړه چې له دې سره تر څنډې په لامبو ځان رسول اسانه نه دي. د مخه د سیند بله غاړه وه، خو د اوبو د توندۍ له امله به چې یو ګز څنډې ته نږدې کېده، نو څو ګزه به ښکته اوبو ورسره یوړ. ساه یې سوځېده او غړی یې ورو ورو شلېدل. خو د تقدیر پر مرسته د ده نه لړزېدونکي باور د ده حوصله ماتولو ته نه پرېښوده. د وروستي مورچل د خپرونې درنو اوریدونکو، د شپې مهال له ویده کېدو نه دمخه سکینه لږ ځنډ له صفیې سره کېناسته. له یوې او بلې خوا یې خبرې کولې. صفیې به په بې پروایۍ کله کله ځواب ورکړ او بیا به چوپه شوه. صفیې سکینې ته وویل: ولاړه شه، او بیا پر بستره وغځېده. سکینه جګه شوه او ورو ورو بلې کوټې ته روانه شوه. پرده یې جګه کړه او بیا یې څه فکر وکړ او صفیې ته یې راوکتل. ویې ویل: صفیې، زه غواړم څه شی در وښیم. صفیې وویل: څه شی؟ سکینې وویل: اوس یې راوړم. سکینې له خپلې کوټې نه د نقرې یو وړوکی ډبلی راوړ او چوکۍ یې راکش کړه. د صفیې د بسترې تر څنګ کېناسته. سکینې په معصومیت وویل: په دې کې څه شی دی؟ ما ته څه معلوم دی؟ ته خو یو ځل وګوره،
سکینې ډبلی خلاص کړ او صفیې ته یې ور وړاندې کړ. صفیې په بې پروایۍ سر راپورته کړ، یو نظر یې پرې واچاوه او بیرته یې سر په بالښت کېښود. سکینې له ډبلي نه ځلېدونکی امیل راویست، هغې ته یې ور وښود او ویې ویل: واخله، دا مې نن درته راغوښتی دی. غوښتل مې د واده په ورځ یې په تحفه کې درکړم، خو زه تر هغې انتظار نشم کولی، ته یې له ځانه سره وساته. زرګر ویل چې تر دې لوی غمی په ټول بغداد کې نشته. ما له هغه نه د یوه غمي ګوته هم غوښتې ده. هغه ویل چې په بغداد کې به داسې غمی له چا سره نه وي. واخله. صفیې د امیل ته واغونده، ویې ګوره. صفیې بې حسه او چوپه خوله امیل ته کتل. سکینې هغه تر مټ ونیوله او راپورته یې کړه او د هغې د ټینګار سره سره یې امیل په غاړه کې ور واچاوه. صفیې د امیل د لرې کولو هڅه کوله او سکینې هغه منع کوله. په دې کشمکش کې پرهار د دواړو لاسونه کلک شول. سکینې وویل: د خدای لپاره دا امیل مه لرې کوه، دا بد شګون دی. صفیې وویل: نه، زما ستا له امیل او ستا له غمیو نه کرکه ده، زما له دې ماڼۍ نه کرکه ده، زما له خپل ژوند نه کرکه ده. سکینې ما مه ځوروه. په دې جنجال کې امیل وشلېده. غمی څه پر بستره او څه پر غولي تېت شول. د سکینې په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې. ویې ویل: ته ډېره ظالمه یې. صفیه لږ نرمه شوه، ویې ویل: سکینې ما وبخه، زه به سهار دغه غمی په خپله وپېیم او په غاړه کې به یې واچوم، خو یوازې ستا لپاره، د بل چا لپاره نه. مګر تا له قاسم سره د واده وعده نه ده کړې؟ تا د ډوډۍ خوړلو په وخت کې مورجانې ته خپله رضا څرګنده نه کړه؟ زه پوهېږم ته یوازې ما ژړوې. سکینې زما مطلب دا و چې که ژوندی پاتې شوم له قاسم سره به واده کوم. لیونی، خلک په مرګ کله واده کوي؟ صفیه وویل: خو سکینې که د واده نه وړاندې زه مړه شوم نو؟ سکینې وویل: جوټه خبرې مه کوه، ته به تر 80 کلنۍ ژوندی وې. سکینې غمی راټول کړل، په ډبلي کې واچول. ویې ویل: زه به یې سهار په خپله وپېیم او بیا به یې ستا په غاړه کې واچوم، د قاسم پلار او مورجانې په مخ کې نه، بلکې د ټولو سهیلیو په مخ کې. سکینه خپلې کوټې ته ولاړه او ویده شوه. صفیه تر څه ځنډه پرته وه. چت ته یې کتل، بیا یې کتاب راواخیست او د لوستلو هڅه یې وکړه، خو د څو پاڼو له اړولو وروسته یې کتاب بیرته کېښود. شمع یې مړه کړه او د ویده کېدو هڅه یې وکړه، خو خوب ورنغی. څو ځلې په یوه او بل لټ اوښتو وروسته جګه شوه او په کوټه کې یې قدم واهه. په قدم وهلو کې بیا پر کرسۍ کېناسته او بیا یې دروازه خلاصه کړه او ورو ورو بهر ته ولاړه. د برنډو نه تېره شوه او د ماڼۍ بلې څنډې د سیند غاړې ته ورسېده. په لاره یې پام شو چې پښې لوڅې ده، خو بیا یې هم پروا ونه کړه. لږ ځنډ د کونج د کوټې په مخه کې په جګه چوتره ودرېده او د سپوږمۍ په رڼا کې د سیند ننداره وکړه. بیا یې ورو ورو پر زینو پښې کېښودې، لاندې ښکته شوه او په وروستي پایه چې د اوبو له مخ نه یو بالښت لوړه وه کېناسته. قاسم نن دا زیری پرې کړی و چې طاهر به نن شپه خلاص شي او سبا به د خلاصېدو سره له بغداد نه ووځي. هغه چې څومره د ده په خلاصېدو خوښه وه، همدومره پر دې خبره خفه وه چې نور ژوند به ټول دې ته بغداد یو ویده ښار ښکاري. د دې د ژوند موسکاګانې به د تل لپاره ترې واخیستل شي. کاشکې هغه له خلاصېدو وروسته همدلته اوسېدلی شوی. کاشکې دا له هغه سره تلای شوی. څو ګامه وړاندې یو کب ټوپ وواهه او بېرته په اوبو کې ورک شو. صفیه په زړه کې وویل: زما او د دې ماهي هېڅ توپیر نشته. هغه اسمان یو سمندر ګڼي او په یوه ټوپ ځان ور رسول غواړي. خپل وړوکی پرونه چې ګوري، دی په خیال کې ورتېرېږي چې ښایي زه الوتلی هم شم، خو دی د اوبو له مخې نه لږ چک سم لیدی هم نشي. هغه ته دا معلومه نه ده چې د ده پرونه یوازې د لامبو لپاره دي، د الوتلو لپاره نه دي. دی په اوبو کې غوټه وهلی شي او تر لاندې خټو پورې تللی شي، خو په شنه اسمان کې الوتلی نه شي. صفیه دا ماڼۍ ستا لپاره یو زندان دی. تا د دې په درېدلیو او بویونو اوبو باندې د لامبو په وخت کې په اسمان کې یو آزاد مرغه په الوتلو ولید. تا له اوبو نه ټوپ واهه او د هغه ملګري د زړه غوښته، خو د الوتلو لپاره دی وزرونه نه وو. ستا ملګری له اسمان سره راز او نیاز کوونکي شاهینان نه، بلکې په دې بدبویه اوبو کې پالل شوي کشپان دي. تا په دې ډنډ کې د پیدا کېدو سره سره ښایي هغه شاهین سره ملګري کړی وای، خو ښکاریانو هغه راونیوه او په قفس کې یې بندي کړ. او یو کشپ راغی، تا ته یې وویل چې که ته په دې بدبویه ډنډ کې له ما سره اوسېږې نو دغه شاهین به له قفس نه خوشي کړم. تا د شاهین د خلاصولو لپاره دا واده وکړه. تا ډېر ښه وکړل، خو آیا ته به په دې خټو کې له دې کرکجن کشپ سره ژوند وکړی شي؟ تا یوازې مرګ له دې کشمکش نه ژغورلی شي. ځان وژنه
نه دا ډیره بې غیرتي ده، دا د الله له رحمت نه انکار دی، دا د انسانیت سپکاوی دی. د هغې په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې، اسمان ته یې وکتل او لاس یې پورته کړل، ویې ویل زما پالونکې ربه همت راکړه، ما ته صبر راکړه. یوه بېوسه ښځه چې په دنیا یې هېڅوک هم نشته نن ستا د رحمت تکیه غواړي. قدرمنو اورېدونکو، دې د جګېدو اراده وکړه چې په اوبو کې ځان ته نږدې څه شور واورېد. ټکان یې وخوړ، وی یو بلې خواته یې وکتل، زینو ته څو ګامه نږدې چا په اوبو کې ورو ورو لاس او پښې وهل. له ویرې یې زړه په درزا شو، څو زینې پورته وختله او ودرېده. یو سړی یې ولید چې په اوبو کې یې غوټې خوړلې او هغه د راوتلو هڅه کوله. صفیه احساس کړ چې د هغه ځواک ختم شوی دی. څو ګزه لاندې وروستی پای ته ورسېد. هغه دواړه مټې وغځولې او سر یې پر پایه کېښود، خو د هغه نور بدن په اوبو کې و. یو ځل صفیه د تېښتې خیال وکړ، خو بیا یې خواخوږي پر ویرې غلبه وکړه. په ویره لاندې ورغله. په ویرېدنې غږ یې پوښتنه وکړه، ته څوک یې؟ هغه هیڅ ونه خوځېد، ساه یې تنده چلېده. صفیه نور جرأت وکړ، ور وړاندې شوه او له هغه نه دوی پای پاس ودرېده او ویې ویل زه له تا پوښتم څوک یې او اوس دلته د څه لپاره راغلی یې؟ هغه د یوې شېبې لپاره سر راپورته کړ. یو ځل یې صفیې ته وکتل او بیرته یې سر ښکته واچوه. د یوې شېبې لپاره صفیه ځای پر ځای حق پکه ودرېده. په خپ غږ یې وویل طاهره ته په دې حالت؟ هغه بیا سر راپورته کړ، ویې ویل څوک یې؟ صفیه ور وړاندې شوه. هغه یې تر مټو ونیوه او پورته یې کش کړ. طاهر پر زینو ور پورته شو او بیا پرېوت. صفیه چې د هغه پر ملا تړلې ډبره ولیده، ویې ویل ظالمه، دوکهبازه، مکاره. څوک؟ زه؟ طاهر لږ سر راپورته کړ، ویې ویل. صفیه ورته وویل نه زه د قسم په باب وایم، هغه له بنده ستا د ژغورنې وعده کړې وه. طاهر جګ شو، سر یې په خپلو لاسونو کلک ونیو، ویې ویل دا ستا ماڼۍ ده؟ هوکې، زه ډېر لرې راغلی یم. دې ډبرې زه بلې دنیا ته ورټېل وهلم. زما نه غلطي وشوه، باید له هغو 2 کسانو سره مې په کښتۍ کې حساب خلاص کړی وای. صفیه وویل دلته خطر دی، راځه له ما سره. طاهر زنګېدلی له صفیې سره روان شو. دواړه د څنډې نه څو ګامه لرې د یوې ګڼې ونې لاندې ودرېدل. صفیې پوښتنه وکړه، ته خو به ټپي نه یې؟ نه، خو له ستومانۍ نه بېسیکه یم. ما له زندان سره نږدې له هغې ډبرې سره لامبو پیل کړه. تا دلته څه کول؟ هیڅ نه. راوړه، زه دا ډبره خلاصه کړم. له ژوندیو خلکو سره ډبرې تړل او سیند ته یې غورځول له قسم پرته څوک کولی شي؟ طاهر وویل ما قسم نه دی لیدلی او په سیند کې د غورځونکو دا ګمان و چې زه مړ یم. هغه څه وړ، زه اوس درته وایم، خو یوازې دومره راته ووایه چې د دې نوي زندان نه د وتلو لاره شته؟ صفیه ورته وویل هلته وګوره، کښتۍ ولاړې دي، ته کښتۍ چلولی شي که نه؟ که نه وي نو زه د ماڼۍ یو نوکر در سره استولی شم. طاهر وویل نه، زه کښتۍ چلولی شم، هغه ورځ خو به زما په څېر ستا هغه نوکر نیول شوي نه وي. صفیه ورته وویل نه، هغه ما وتښتاوه، ستا د نورو دوستانو نه هم څوک ونه نیول شول. زما ویره وه چې ته به پر ما بدګمانه شوی وي. قاسم ستا د ځورولو لپاره ما ته هغه خبرې کولې. اصلا خبره داسې وه چې قاسم هغه لیک له خدمتګارې نه اخیستی او لوستی و. طاهر وویل ستا د ځان سپینولو ضرورت نشته، زه قاسم ډیر ښه پیژنم او ستا د ډار لپاره وایم چې زه تا د بغداد د ټولو ښځو نه زیاته د درناوي او عزت وړ ګڼم. ته زموږ له دې ملاقات نه چاته څه مه وایه. دښمن له نن نه وروسته داسې ګڼلی چې زه مړ شوی یم. امکان لري چې زه بیا بغداد ته راشم. ما ته په بندیخانه کې هغوی زهر راکړل او زما د وژلو هڅه یې وکړه، خو زما پر ځای هغه ډوډۍ بل چا وخوړه. هغه زما د کوټې ترڅنګ په بله کوټه کې بندي و. موږ د یو تنګ سوري له لارې یو د بل کوټې ته تللی شو. د شپې مهال هغه زما کوټې ته راغی، زما ډوډۍ ایښې وه. هغه په زهرو ککړ پنیر وخوړ او مړ شو. ما هغه همغه سوري ته ورټېل واهه او د پاسه مې پرې تختې کېښودې. بیا مې ځان مړ وغورځاوه. هغوی زه مړ وبللم او په سیند کې وغورځولم. ما ته د زهرو راکولو په فریب کې د ښار ناظم، د زندان څارونکي او محلب ابن داود شریک و. قسم په باب زه خبر نه یم.
داسې ناولې دسیسه د قاسم نه پرته امکان نه لري. له ماښام نه لږ وروسته هغه راته وویل چې محلب او د ښار ناظم له ده سره ستا د خوشي کېدو واده کړې. هغه ښایي تر اوسه بیرته نه وي راغلی. طاهر وویل زه په دې دسیسه کې د قاسم شریکېدل اټکل نه لرې نه بولم. اوس ستا په ذمه یو کار دی، هغه دا چې ته له دې کیسو نه خپل کاکا خبر کړه. ستا مطلب دا دی چې زه هغه ته ستا په باب هم ووایم؟ نه، زما په اړه څه مه ورته وایه. هغه ته دومره ووایه چې د محلب د زهرو په اثر پخوانی د بهرنیو چارو وزیر وحیدالدین وژل شوی دی او هغه چېرته غلی شوی نه و. په خپله محلب بن داود بندي کړی و. چنګیز خان ته پیغام محلب استولی و او د همدې خیانت د رسوا کېدو له ویرې یې 2 بې ګناه نور ووژل. د دې ثبوت دا دی چې د وحیدالدین مړی په هغه سوري کې پروت دی. خپل کاکا مجبور کړه چې سهار په خپله زندان ته ورشي او هغه کوټه وګوري، کنه نو سبا شپې ته به هغه هم زما په څېر په سیند کې وغورځوي. ستا کاکا به ستا په دې خبرو له باور نه د مخه دا پوښتنه درنه کوي چې ته د دې پیښو نه څه وړ خبره شوې. ته د هغه په ځواب کې ویلی شي یو سپاهي دغه پیښې زما یو دوست ته ویلې او هغه ستا نوکر سعید نیمه شپه تا ته راستولی و. زما باور دی چې هغه به بیا د دې پیښو د پلټنې پر ځای نیغه د زندان لاره ونیسي. صفیه وویل زه به د دې بندوبست وکړم. زه به سهار وختي پر اس پره شم او میدان ته به ووځم. له هغه ځایه به زر بیرته راستنه شم او کاکا ته به دا ټول حال ووایم چې ما ته همدا اوس یو ناپېژندوی دا حال ووایه او له ما نه یې وغوښتل چې زر تر زره تا خبر کړم. له دې وروسته زما باور دی چې د خلیفه د ملاتړ سره سره به محلب ته په بغداد کې اوسېدل ناممکن شي. ته د کاکا ته مشوره ورکړه چې د ښار نظم او د زندان څارونکي ته اخطار ورکړي. هغوی به سمدستي د اصلي مجرم پر ښودلو مجبور شي. خو له هر څه وړاندې دی د وحیدالدین مړی خامخا راوباسي. زه اوس ځم، ښایي سبا شپې ته ترکستان ته روان شم. تا د هغو ځایونو په باب څه خبر اورېدلی دی؟ هو، ډیر بد خبرونه. مغولو د بخارا او سمرقند نه پرته د شمال ډیر نور ښارونه نیولي. اوس یې پوځونه د جنوب او ختیځ په لوري پرمختګ کوي. طاهر وویل د بلخ په اړه دې څه اورېدلي؟ صفیه وویل پر بلخ حمله کېدونکې ده. ډیر ښه، زه ځم. صفیه د هغې لاره ونیوه. ویې ویل ما یو ځل رد کړې غوښتنه بیا تکرارول نه غوښتل، خو د ژوندي انسان لاس د امید له لمنې نه جدا کېږي. زه دلته پاتې کېدل نه غواړم. ما له دې ځایه در سره بوځه. که مې له ځانه سره نه بیایې مدینې ته مې در سره بوځه، هلته به ستا انتظار کوم. نه، دا خبره مه راپلټه. مګر ولې ته ما دومره د کرکې وړ ولې بولې؟ زه تا د کرکې وړ نه ګڼم، خو ویریږم چې په خپل نظر کې ځان د کرکې وړ نه کړم. صفیه څه ویل غوښتل خو 2 پیرداران په خبرو کې له برنډې راووتل او په چوتره ودرېدل. یو یې ویل قاسم د شپې په کښتۍ کې بلې غاړې ته تللی، تر اوسه بیرته نه دی راستون شوی. دوهم وویل وروره د واده تیاری نیسي، د کوم زرګر دوکان ته به تللی وي. د چا واده؟ د قاسم. له چا سره؟ پر دې خو زموږ د طبیلې پاکونکي هم پوهیږي، له صفیه سره. دروغ. پر صفیه خو د دې کور شاپرک یعنی خفاشان هم خبر دی چې د هغې د زیږېدو نه ورځې له قاسم نه کرکه کېږي. راځه شرط وتړو. تا مخکې هم له ما سره څو شرطونه بایللي. لومړی د تیر شرط 4 دیناره راکړه، بیا نوی شرط تړو. هغه به سهار درکړم، خو مذهب هغه وخت چې ته له ما سره په 20 دیناره شرط وتړې. بس صحیح شوه. مګر داسې نه، راځه د صادق په مخ کې دواړه سوګند کوو. راځه. سپاهیان ولاړل او طاهر ورو وویل آیا دا رښتیا ده؟ صفیه وویل هو کې. قاسم د دې شرط په بدل کې ستا د خوشي کولو ذمہواري اخیستې وه چې زه ورسره د واده وعده وکړم او ما ستا لپاره دا وعده وکړه. اوس د دې راز له افشا کېدو نه وروسته د دې وعدې پر پابندۍ مجبوره نه یم، خو پر دې سربیره که ته زما په سبب ځان ته په خپل نظر کم راځي نو ما ته امر وکړه. په دې دنیا کې د ذلت هیڅ داسې کنده نشته چې زه ستا په امر په پټو سترګو ځان ورونه غورځولی شم. په دې ماڼۍ کې د اوسېدو لپاره زما په مخ کې 2 لارې دي، له قاسم سره واده او بل په دې سیند کې ډوبېدل. که زما دا قرباني د اسلامي نړۍ بې کسه خویندو ته ګټه رسولی شي نو زه ورته تیاره یم، خو الله زما ګواه دی زه یوازې تا غواړم او تر څو چې ژوندی یم ستا سره به مې مینه وي. که دا ګناه وي نو زه ګناهګاره یم، که د دې ګناه سزا مرګ وي نو د الله په خاطر په خپلو لاسو مې منې خفه کړه. ما له دې ډبرې سره وتړه او سیند ته مې وغورځوه. زه تا د ځان قاضي کوم، ستا نه د ځان په هکله فتوا غواړم. که ما په دې خټو او چټلۍ کې د پالل شویو چنجیو پر ځای د خپلې د مینې لپاره د یو انسان موندلو ګناه کړی وي نو ووایه زما سزا څه ده؟
تا ویل چې د ترکستان میدان ډیر خطرناک دی، خو کاش کې دا درته معلومه وای چې کومه ښځه چې له چا سره یې زړه غواړي د غشو په باران کې هم ورسره خوښوي، خو له هغه پرته به د سرو زرو محل هم ورته زندان ښکاري. هغې ژړل. طاهر دا احساس کړه چې د نړۍ د تسخیر ټول عناصر د دې نجلۍ په بدن کې راغونډ شوي دي. هغه د لومړي ځل لپاره دې ښکلي مخ ته وکتل چې په زرګونو ډیوې پکې بلې وې. طاهر ځان راټینګ نه کړای شو. صفیې کاش کې ما ته مخکې معلومه وای. مجرمه ته نه، زه یم. قراقرم ته له تلو نه مخکې ما ته معلومه نه وه چې ته ما دومره د پاملرنې حقدار ګڼې. خو په دې سفر کې طاهر دومره وویل او چوپ شو. صفیې لکه چې په ژورو اوبو کې ساه اخیسته چې کله د طاهر له خولې خپل نوم واورېد، د امید خوشې کړې لمن یې بیرته راونیوله. ووایه په دې سفر کې څه وشول؟ ووایه. ما له یوې نجلۍ سره د واده وعده کړې ده. د طاهر دا ګمان و چې د دې خبرې په اورېدو به هغه ده ته یو ځل په حقارت وګوري او په منډه به ولاړه شي، خو هغه ځای پر ځای ولاړه وه. د کرکې او نفرت پر ځای پر شونډو زړه وړونکې مسکا وه. د ترخې خبرې پر ځای په نرمه او خوږه لهجه وویل، نو تا له ما نه کرکه نه کوله؟ نه، زه څه وړ له تا کرکه کولی شم؟ هغه ښکلې ده. هوکې، خامخا به تر ما ډېره زیاته ښایسته وي. نه، ما ته معلومه نه ده. که تا له هغې سره د واده نه وای کړی هم به دې زما زری نه وې منلې او له ځانه سره به زما له بیولو د انکار کاوه. هوکې، په اوسنیو حالاتو کې به خپلو ذمهوریو زه انکار ته مجبورولم. زه په ډګر ستا د ساتنې پر ځای د دې ښار او هېواد پر بریدونو پیره اسانه بولم. د هغې نوم څه دی؟ ثریا. چیرته ده؟ په بلخ کې. که هغې ته څرګنده شي چې د دې په څېر په بغداد کې هم داسې یو څوک شته چې له تاسو سره مینه لري، نو آیا دا به یې د ځان په حق تیری وبولي؟ نه، هغه له حسد نه ډېره اوچته ده. یوه ښځه د بلې مجبورۍ ښې پېژني. ته ورسره واده وکړه. زه به په دې تمه ژوندی وم چې یوه ورځ به له دې نه د مینې سوال وکړم او تا ته به ځان ورسوم. موږ به دواړه د ځان لپاره ستا لمن پراخه ووینو. زه به د دې په نوکرۍ کې هم خوښه یم. ما یوازې دا معلومول چې ته خو به له ما نه کرکه نه کوې. دا زما لپاره ډېر ستر انعام دی، یوه لویه تکیه ده. پر دې لویه تیږه چې ودرېږم زه له ټولې نړۍ سره مقابله کولی شم. زه به اوس کاکا نه وي او قاسم ته ځواب ورکولی شم. زما له هېچا نه ویره نشته. طاهر وویل، صفیه، زه وعده کوم چې له ترکستان نه وزګار شم دلته به راځم. تر هغه وخته ښایي ستا د کاکا نظر هم زما په اړه اوښتی وي او زه به د یوې لوی انعام لپاره خپله لمن وغوړوم. زه ډاډ درکوم چې زما د مینې پر اسمان به تل 2 ستوري ځلیږي او زما په نظر کې به ستا او ثریا درجه یو شان وي. د وروستي مورچل د خپرونې قدرمنو اوریدونکو، دا چې د طاهر او صفیې ترمنځ نورې کومې خبرې کیږي دا به په راتلونکي خپرونه کې واورو. د نن ورځې خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. دغه خپرونه ما سید نذیر احمد هاشمي وړاندې کړه. تر بلې خپرونې مو په بخښونکي او لاحظانه رب سپارم. هر چیرته چې یاست خوښ او خوشحاله اوسئ. د خدای پامان. وعد أهلك الكرام بالنصر يا شام النبي.